عزیزانو حسن بصری دا مرید او شاگرد دا بچه ډیر په مینه را لوی کو ډیر مینه او محبت ور سره کولو. عزیزانو امام حسن بصری رحمه الله مبارک تدا مرید راغلا ورته وی حضرت زما بچه دې ډیر نه اهل دی هغه د پارس دعا او غاړه هغه ته سو وظایف راکا مور سره پلار سره غم داوی چې زما بچه دیندار شي. څومره پلاران چې ناشتي قسم دې پر جماعت کې داوي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. اریو پلار او اریو مور زوی پکټ پروتی لور پرتوی مور پښمنه تیارې مور ویا الله زما بچے دیندار کیا الله زما بچے صالح کیا الله. دا دعا د اریو مور وی کنه وی جواب راکړي د بوډا پلارم داوی د بوډا پلار او د مولام دا دعا وی ښا زګوره ار پښمنی کی تاسو یادوم غوړه خرسړو مایر نه کوي غوړه تاسو نه يروم تاسو نه يروم او قدام قسم در تکوم چې درونه مړان دی یادوم غوړه د ورونه ز خپل مرګري وړان دی یادوم ځکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه زوی عبدالرحمن بن ابي بکر سوی دا عقیدی رشتہ ګور ډیره مهمه ده ښا دا یو خبره زما ووري عقیده رشتہ نه ده دا عقیدی رشتہ دا نه د مور نه د پلار نه د رور نه د خور نه د خزي یوي رشتې تم نه رسیږي د زمونږ استاد سره رشتہ عقیدوي رشتہ ده ان شاء الله او دا عقیدی رشتہ ډیره خوږوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل وی ملګری ابو بکر صدیق رضی الله عنه و عزت نه هیرو حضور پاک علیہ السلام تراغه ډیر په ادب درخواست کو ډیر په ادب باندې ګوره صحابه دا څه غختنه نه لګه زمونږ چی مو هدي سو مانا ولې به نه راکې ولې به نه راکې اول نه پرېدا ولې پرېدا ابو بکر صدیق رضی الله عنه پنډه کتکړل لاندې د قیدی په شکل ناشته جاړي ورته اے د الله حبیبا زما هیڅ پکار ندی صرف دامی پکار دی چی سارو بیگا تا گورما نور میں هیڅ پکار ندی چی سار مسترگی کلاویگی او ستا مخ مبارک ور باندې گورما شپا مسترگی بندیگی اخیری دیدار مستا کڑیوی. ابو بکر صدیق لا خبر اخلاص ندا جبرائیل علیہ السلام راغے سرداری کونین توی اے دا اللہ حبیب اللہ سلام کے پتھا او ابو بکر صدیق باندے ابو بکر تو آیا اے ابو بکر آستا دوستاند صداقت دا او ابو بکر دلتا بیم تا گوانڈی او جنت کی بیم گوانڈی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پدے ورز باندے پکور کی لسو خان ولاړ دی مال غنیمت کی رسید لی دی د دم او د بچی دی. ابو بکر صدیق کور تا لاړو ټول او خان بارا او استلا اعلان کوي اے خلق اوري زچ د چا د گوانډي توپ د زیری نه خبر شوما نو پاغه خوشحالی کی ټول مال می د الله په نوم باندې صدقه کړلو. یارانه به دا غي ښا نو یاد ساتئ زموږ استاد سے تعلق به ان شاء الله نو د نیمه شپه کې پښمنی مال ما مې راوي زمو نه هیرو مې ان شاء الله ما مې راوي پر رب باندې ځانو بخي. حسن بصری خادمه شاګرد راغله ورته وي زوی ډیر نه اهل دی دعا ورته غواړه وظیفه ورته ورکا. امام حسن بصری ورته دعا وکړه وظیفه ورته ملاو شو لیکن د بچی هدایت نصیب نشو دې ټیمه پر د الله خو ډیر موده د الک په لوح لعب کې پاتې شو په بدرنګو مجالسو کې پاتې شو په خرابو مجالسو کې کېناستو. امام حسن بصری ته بدا خزه بار بار راتللا بار بار به ورته شکایت کولو خو بس خبره واقعا مختصر کوم د الک بیمار شو بس سخت بیمار شو سړی چې بیمار شي به ورته پته لګي بیماری کې درته خدای یاد شي نو به هم د خدای فضل دی ګورې ها غم خو هغه د چې بیماری کې نه یادېږي. امام حسن بصری ته مورید رااله
ورته وی اے شیخ مبارک، اے شیخ محترم، بچے می بیماری تنگ کړی دی، حالات خراب دی، بچی تما د توبې ترغیب ورکړو چې بچی توبه وباسه، بچی او شت ولګولو چې ما ته حسن بصری راولا بیا توبه وباسم، بس مور زما به اوس توبه قبول شي، ما خو دومره ګناهونه کړي ځوانانو لږ چې خوشحاله شي چې نه جړم، بس چې خدای مونږ خو د عمر په طریقه نشو تللی، بل اسانه لار راته وښایه، دا ډومبۍ جمعه ده چې زر زر جوړه وکړو الله سره. راځئ رونو، امام حسن بصری پسې مرید او شاګرد راغله، ورته وایي امام حسن بصری بعضې وخت کې استاد غوسه شي چې ما ډېر خو ته راښکلو خو دې نه راتللو، زه خپل کار به کوي، نه یم ورته اوزګار زه نه درځم. دی چې راغه بچي ته وایي ای بچیا امام حسن بصری خفه دی، ما به تاله ژوند باندې ویلې چې ما سره لاړ شه، بچیا تا به انکار کولو، و بچیا حسن بصری می مجبور کو خورا نغی، بیا ورته وایي مورې لاړه شه، ورته ووایه زه بیعت کوم توبه وباسمه. او خیر دی امام حسن بصری وایي بیا ښځه راغله، ورته وایي بچې مې وایي زه توبه وباسمه. حسن بصری ته غوسه راغله، ورته وایي بچي ته دې ووایه چې کله ما درته ویلې راشه زما خبره ومنه، زما خبره دې نه منله، اوس به دې یوازې تپوس ته نه بلکې جنازې له به دې نه درځمه، د جنازې مولا دې ځان له غم کوه، جنازې له دې ګوره تیار نه. او دا خبره په مور ډېره عجیبه ولګېده. بهرحال مور راغله په ځان را کېښودل، ورته وایي بچیا حسن بصری خو تپوس ته راتلل پرېږده، هغه ویل تا ته زه لس کرتې درغلی یم، لس کرتې درغلی یم، لس کرتې مې درته نصیحت کړی، بار بار مې درته کړی، اوس الله نیولی چې تا ته پته ولګېږي چې د الله نه بغاوت، د مور د حکم نه بغاوت، د شریعت نه بغاوت نتیجه څه ده. او جنازه مو نه کوم، خپل کار دې کوي، بس په جړا شو، سخت په جړا شو، ټوله شپه په جړا تېره کړه. اخري وخت راغی، نیمه شپه ده، مور ورته وایي بچیا څه دې وایه په زړه دې څه دي، ورته وایي ګرانې مورې زما نصیحت اورا، بچیا وایه نصیحت دې څه دی، ورته وایي مورې چې کله زه وفات شومه ماله غسل مرا کوه، یو ای مورې ماله غسل مرا کوه، دویم مورې په ما باندې مسلمانانو مقبره مه بدرنګوه، ما مقبره کې مخه خوا، دریم و مورې ما تخپه کې پړی واچوه او په کوڅو کې مې راکاږه، دو اوازه لګوه چې څوک د مور خبره نه مني، څوک د شریعت نه بې پروا اوسیږي، څوک د شریعت د لاندې زندگی نه تیری، د هغې انجام به دا وي کوم چې زما د بچي انجام دی. مور ته جړا راله چې ای بچیا غسل او خخېدل دې پرېږده، هو بچیا زه خو خپه کې پړی اچولی نشمه، دی په دې خبرو باندې انا لله و انا الیه راجعون. زوی وفات شلو، یکی تنها مور ورته ناسته ده، ټولې محلې والا تی نفرت دی، څوک هم ورته ناراضي. آغا نوجوان پروت ہے، موری ورته په کټ باندې جاړي، ناګهانه دروازه وټکېدله، اے محمدي ځوانانو دروازه چې وټکېدله، زنانه دروازې ته راله، څوک دروازه کې ولاړ اور تویز حسن بصری ما اد ډېر جوړانا د ډېر افسوس نه ورته وي اے زما استاد محترمه اوس کور ته صد پارا راله زما بچه خلاړو بے توبه زما بچه خو بے توبه لاړو او زما بچی ته څنګه راله زه خو دروازه کولا وهله نشما زکا زما بچی ویل ما تا مکوئی زکا زما بچی ویل ما قبرستان کی مخه خوئے نزما بچی باندی سکے حسن بصری ورتوی دروازہ کولو کا حسن بصری چی دروازہ ورتا شاگردی کولو کڑلا دا حسن بصری پس مخ باندے دا اخ کو سمندر را روان دے
ورته وی اے ګران شاګرد اے د شهید او د الله د ولی موري، اے د الله د ولی موري، مبارک دشا ستا بچے الله بخلے دے، ستا بچے الله سے کرے بخلے دے، زما بچے شرابی بچے، زما بچے چٹول عمرے ڈولا سرنا کی تیر کرے، زما بچے چستا نصیحت نہ دے منلے، وی ستا د بچی توبه الله قبول کړي، وی توبه خو ستا په لاس باندې استلا، وی یرا کله چې د حسن بصری رحمت الله علیه دا خبره اوریدا، وی داسې چل دی چې ته اخواشه لومبه ورته غسل کوم، کفن راغسته په ترخ کې کفن ورته ورکو، امام حسن بصری ول چې نن د دې جنازه چا وکړه الله به د ټولو بخره نصیب کړي. نو دو خبرې ته نو سیاد کوي، ګناه دې کړي و د پلار په مخ کې، ګناه دې کړي و د امیر صاحب د وړاندې، ګناه دې کړي و د مولانا صاحب د وړاندې، ګناه دې کړي و د خزې د وړاندې، ګناه دې کړي و د دوستانو د وړاندې، اے جوړه رب وي ما سره پټه وکا، جوړه ما سره سو کا، جوړه ما سره سو کا پټه وکا ربا کزه غوګونو تلاش کوم. نو دا شیخان ووي چې مولا صاحب تام لکه چې خبره خراب کړي دا وی امیر صاحب تا چې د غوګونو ته لاس یو لګه تم ډېر خطرناک وي. ها نه 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 رب وی موړه لاس ما سره د سړو جوړه وکا، خو بیا چې د توبه ویستله بیا به ګناه نه کې، زه به د مخکینو ګناهونو ته نه ګورم. نو انشاءالله جوړه به کوو، چام نه ده کړې بېګاله پښمني کې به کوو انشاءالله. او پښمنۍ خو لرې دی مړه، یا به مړه یا به ژوندي اوس پته لګي. اوس هم چې مونځ وکړو د مانځه نه بعد دوه رکاته نفل وکړئ، څو رکاته؟ دوه رکاته شکرانه ادا کړئ. یا رب زه د سره ستا کور کې جوړه کوم، ما شراب څکلیو، ربا ما دروغ ویلیو، ربا زما د سترګو نه زنا شوې وه، ربا ما نه زنا شوې وه، ربا زه تا ته ډېر مختور یم. غوږ ته لاس مه وړه، سجده کې ورته سبحان ربي الاعلی وایه او په تصور کې همدا راوله، ربا ما معاف کا. د یو سجده کې ورته 21 ځل وایه سبحان ربي الاعلی، سبحان ربي او زمن کې ځاسې زړه کې وایا رب ما سره جوړه وکا، زړه کې ورته وایا شونډې مخ وځوا رب ما سره جوړه وکا، زه توبه وباسم، زما دروغ معاف کا، زما زنا معاف کا، زما خطا معاف کا. په خدای قسم زه نه ویم دا مې د نبی مبارک، دا مې د نبی پاک، دا د رحمت للعالمین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دے چې کله انسان یو سجده کې الله سره جوړه وکي بلې سجدې ته به نه راغلی، رب وایي ما ستا ټول ګناهونه معاف کړله. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اسم بعض ملګری ګیلې کوي وای مولوی صاحب پس منځ کنه کو چې د دې جمع ډېر ناوخت دی، تاسو د مردان ناراضي پینډۍ ناراضي، یو ملګری لاهور نه راغلی، یو ملګری کراچۍ نه راغلی، او زمونږ شیخان مرګري وای یاره چې دلته مونږ ناوخت دی. ما ویل نه دلته ناوخته خبره نه ده، دلته د نبي صفات بیانېږي، دلته د نبي عشق بیانېږي، دلته د نبي مینه بیانېږي، دلته به عاشقان مصطفی راځي ان شاء الله. دلته به څوک راځي؟ عاشقان مصطفی. څوک به راځي؟ منګ استاد ان شاء الله یو بل سره وعده ده، دغه رنګ به ان شاء الله د یو بل کل نه راجمع کیږو او د امام الانبیاء مخې ته به ودرېږو ان شاء الله. هلکه تاسې تنګ جواب راکړئ، نه جواب راکړئ د زړه سره تنګ ټول خوشاله که دا مونږ دریو ته لاړ شم خوشاله ښه نو دې نه پته ولګېده چې تاسې باندې دا ټایم د خوند تېرېږي. ښه زه په دې به اکتفا وکړو انشاءالله. بلې جمعې ته لږ وختي راځئ انشاءالله، خو هم ده که نه بلې جمعې ته به دلته څه لګېږي، دلته به انشاءالله د مانځه نه 12 بجو نه وړاندې 12 بجې به انشاءالله دلته موږ او تاسې د ختم خواجاګان یو درستخان به لګېدلی او ټول به راځئ په هغې باندې درود شریف به وایو انشاءالله. خو هم ده که نه راځئ عظیم ژوند لاړو تېر شو، ټول مرګري راځي پلارانو ته دعاګانې وغواړئ،
میندو له وغواړئ نو ان شاء الله بیا به د جمعې بیان مونږه په شلکم باندې شروع کوو ان شاء الله. او زه داسې الله ښه کړم خدای ته دومره شکرونه ادا کوم. ما ویل ربه ما عبدالمتین ته او بیان ته نو الله ډېر لوی احسان وکړو. زه د خدای نه ډېر راضي یم، الله دې راضي شي، ستاسې بیمارۍ دې الله ختم کړي. زه ان شاء الله ډېر جوړ یم روژه کې. او ما ته خدا سے ویلی شوي چې روژه به تکلیف درته نو چې د چا روژې نه هضم وکړئ روژې ونیسئ ان شاء الله. ښه بیمارانو روژې به ته خدای اسانه کړي ان شاء الله. او روژه نیول عظیمت دی او بیمار ته پرېښودل رخصت دی نو عظیمت ښه دی. ښه اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیه. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. الہ العالمین خدای دا ساده زمیدار، دا ساده دکانداران، دا ساده ډریوران، الله دا ساده مسلمانان الله ټول عمر داسې تیر شوی. خدای مونږه ساده پښتانه یو کمزوري زمونږه دعا خوند خدا کې چې په عربی باندې دوی پوهېدلې او زم پوهېدلې او په عربی کې دعا کوله. خو یا الله تا ته ټولې ژبې یو شان دي، د زړه خبره ده. رب ړومبې مونږ تا سره عهد کوو الله زمونږ د تیر شوو ګناهونو باندې رب مونږ پیمانه یو، مونږ نه ډېر بد شوي دي الله، خدای زمونږ نه خطا شوي ده الله، خدای زمونږ نه ډېر ستا نافرماني شوې ده. رب مونږ ټول معاف کړي الله، مونږ ټول معاف کړي الله، مونږ سره جوړه وکړي الله، بس مونږ جوړه کوو الله. مونږ نافرمانی کړې ده خدایا، که ته زمونږ په ګناهونو دې پردې وساتلې الله نو که ته زمونږ ګناهونه معاف کړي تا نه به څوک تپوس کوي ربه الله. زمونږ د خولې، زمونږ د سترګو، زمونږ د غوږونو، زمونږ د اعضاو ټولو ګناهونه معاف کړي الله. زمونږ د ټولو پریشانۍ ختم کړي الله. د نبی پاک صلی الله علیه وسلم عشق او محبت منصب کړي الله. راغلي ملمانه الله مسجد ته مدرسې ته راغلي ملمانه علما عوام او خواص الله دا ټول خوشاله کړي الله. د کلی راغلي خلق زمونږ د ټولو ګوان خو شا علاقونه الله د ټولو شری حاجتونه پوره کړي الله. زمونږ جمعه سره مینه پیدا کړي الله، محبتم پیدا کړي الله. زمونږ د جمعه سره زړونه ولګي الله. زمونږ د زړونه خدای د مال دولت او دا نور شیزونه ختم کړي رب. زړه دې ځان له زمونږ پیدا کړو نو خدایا اوس دا زړه په خپله مینه رنګ کړه با، د حبیب په مینه رنګ کړه با خدای. د زړه نه د اغیارو مینې ختمې کړي. دعا وکړئ الله کریمه د مسجد په تعمیر دیوال کې چا چې څه قسمه تعاون کړي، خخت شکل، د شګې شکل، د سیمټو شکل الله څوک چاته یو روپۍ نه ورکوي. رب ما موبایل کړی ستا کور سره سودا کړی الله ته ورته په دواړه جهانه په اربونو بدلی ور نصیب کړي الله. الله مای د چاندې نه زما خوله بند کړه، زه د غیرتي مرګورو بند کړم چې د نبی جمعات دی، د رحمت للعالمین مسجد دی. مولوي صاحب چانده مه غواړه، دعا وغواړه ربه خدای زمونږ زړونه الله د مدرسې سره جوړ کا، زمونږ مالونه مدرسې ته قبول کا، مسجد ته قبول کا، سرسیم په غریبانو ولګوه یا الله، زکاتونه په فقراو ولګوه الله، اضافه صدقه هم دلته ولګوه. وغواړئ امین سره وغواړئ، زړه سره وغواړئ، زړه سره وغواړئ الله. زمونږ خدای زکات د زکات په ځای کې قبول کا الله، سرسیم د سرسایه ځای کې قبول کا الله. د جمعات لپاره اضافي مال راکا الله، اضافي صدقه مو قبول کا الله. د نبی پاک جمعات په خسته پیسو آباد کا الله. د نبی پاک د جمعات دا دیوال الله ته په پاکو پیسو راغون کا ان شاء الله. درې دروازې به لګو مدرسې ته، د یوې دروازې نوم به ان شاء الله باب الریان، باب الریان. او دا جوړ د چا د پاره دی؟ د روزدارو د پاره دی. ها ان شاء الله د مدرسې اهم گیټ نامه به باب الریان، دا د دیوال نه بعد به ان شاء الله. او هغه به هم داسې نه کوو چې د چانده کې واچوي نه، اب هم ان شاء الله چند کسان بخپله موبایل کوي چې مولوي صاحب زما پکې دومره پیسې قبول کا کاغه ماته د یو دروازې لس لکه راکوي عبدالمتین به نه قبلوي ان شاء الله. قیامت کې به وګورئ بیا زکه به نه قبلوم چې دا دروازه په یو کس جوړوم هم نه ګورئ. کنه اشته داسې غازیان راته باقاعده وینا کړي، یوې زنانه درخواست کړي 3 واړه دروازې 6 لکه روپۍ زه درلېږم. مل نه 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 خورې دا ته هلته سنبال کا الله دې ستا د بچو په خیر کې استعمال کړي. موږ به ان شاء الله هر یو کار اجتماعي وي ان شاء الله.
چې پکې د غریب نه غریب انسان هم شریک وي ان شاء الله. محبوب علیه السلام خپل ګټه راوړې شو، ولی ابو بکر نشو راوړې، عمر نشو راوړې، نه د جمعات په تعمیر کې به ټول شریکیږو ان شاء الله. سرسایه به د سرسایه خلقو ته ورکو، زکات به د زکات خلقو ته ورکو، او ان شاء الله دې کې خپل تعاون جاری ساتو ان شاء الله. خدای اړومبه زما پیسې قبول کړي، زړه سره وای یا الله اړومبه زما پیسې قبول کړي. خدای په ډاکټر او په هسپتال چرانه لګي الله دې خپل کور کې قبول کړي. یا الله به دې پاکانو خلقو پیسې قبول کړي. الله زمونږه بیماری ختم کړي. الله جیلونو کې مسلمانان د جیل نه را وباسي. الله راغلي مرګري ملمانه د لره او نږدې نه د ګوان الله د ټولو خوشحالي نصیب کړي. الله روزه مونږ ته اسانه کړي. الله چا چې زکات صدقات مدرسې ته ورکړو، نور ځایونو کې ورکړي، الله دا غوي د برکت دام قبول کړي ورته. الله زمونږ د ټولو په اخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي. کومه وا وای شاباس وای تیز وای لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله.